د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. بامبړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن سه شنبه د ثور د میاشتې 18مه د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 9 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. په بغلان ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله 4 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د جیوجستو فدراسیون ملي لوبغاړی نصیر احمد الهام د اسیا برونزو مډال وګټه. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي په تیر یو کال کې د 1,300,000 کډوالو له ایستلو خبر ورکړی دی. او د پاکستان ګلستان سیمه کې د دغه هیواد له نشهیي توکو سره د مبارزې ځواکونو او د تاریاکو د کروندګرو ترمنځ جګړه شوې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. په بغلان ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 4 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د بغلان د امنیې قومندانۍ چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله یو ماشوم مړ او 3 تنه نور ټپیان شول. د دې ولایت د امنیې قومندانۍ ویان شیر احمد برهاني رسنۍ ته ویلي چې دغه پیښه پرون سهار شاوخوا 3 بجې بغلان د بوري په فابریکه کې د یوه پاسو ډوله موټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي په تیر یو کال کې د 1,300,000 کډوالو له ایستلو خبر ورکړی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې هغه زیاته کړې چې د ایران خاورې ته د ناقانونه وګړو د راننوتلو د مخنیوي په موخه باید د دغې موضوع په اړوند قوانینو اصلاح شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت ډېری کډوال افغانان دي. د افغانستان د جیوجتسو فدراسیون ملي لوبغاړی نصیر احمد الهام د اسیا برونزو مډال وګټه. ښاغلی الهام تلونیوس ته وویل متحده عربي امارات په ابوظبي ښار کې د اسیایي په سیالي په 8م پړاو کې د اویا کیلوګرامه په وزن کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړ چې قزاقستاني او ازبکستاني سیالان ته په ماتې ورکولو سره یې د برونزو مډال وګټه. د اسیا د جیوجتسو 8م پړاو سیالۍ د متحده عربي اماراتو په کوربهتوب د 30 هیوادونو او 420 لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. او د پاکستان ګلستان سیمه کې د دغه هیواد له نشهیي توکو سره د مبارزې ځواکونو او د تاریاکو د کروندګرو ترمنځ جګړه شوې ده. یوه سرچینې رسنۍ ته ویلي چې په دې پیښه کې 3 پاکستاني پوځیان او نشهیي توکو 2 تنه کروندګر وژل شوي دي. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ د جګړې له امله سیمه کې یو شمېر ملکي خلک هم ژوبل شوي چې کره شمېر معلوم نه دی. بلخوا د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم نمرول. تر بلې خبري غړي لوی اعلامو مرشا. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.